نو ځانونه زیتون په تیلو باندې غوړ کړئ. د خیر اسلام سټار فاطمه ګل به پکې. السلام علیکم ګراني مینوال، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضرم. دوستانو اول تاسو دا کلیپ وګورئ، بیا زه تاسو سره خبرې کوم. سټار فاطمه ګل به پکې. نو ځانونه زیتون په تیلو باندې غوړ کړئ. د خیر سره یک زبردست مالش دی ځکه انتظار دا ټول بس تاسو انتظار کوئ. صحیح ده فقط چې دینو دا کلیپ صحیح کړه، دا چې کوم سپیشل مسافرو ته ویما، مسافرو چې دینو تاسو خپل ځانونه تیار کړئ، د زیتونو تیل باندې چې دینو مالش وکړئ. ګورئ چې دینو ډېر غټ غټ مال در روان دی، نو تاسو به د زیتون په تیلونو باندې به مالش هلته کې به کوئ، واپس به خپل کور ته به راځئ که نه. ګوره خیر به هم نه یو کس به چې دی نو به ټیکټ اوټ به کېږي. نو دوستانو تاسو دا خبرې واورېدلې، دا ښځه چې دی نو لګیا د خبره کوي، پری خان دا که څه نوم ده، نو دی دا خبره وکړه چې دی نو تاسو خپل ځانونه تیار کړئ، د زیتون د تیلو مالش وکړئ. ولې د شړشمو تیل مالش به کوئ نو هغه دونه ګرم نه، په هغې کې دونه جوش نه، پاور نه. د زیتون د تیلو مالش به کوئ نو بیا فاطمه ګل به درځي، او فاطمه ګل سره چې دی نو خیر نادیه ګل دی هغې به هم درځي. نو دا چې کوم ورسره په لیڼ باندې ولاړې وي، دا درې څلور چې کومې ښځې وي دا به هم راځي په لیڼ باندې. نو تاسو مسافرو خپل ځان چې دی نو د زیتون په تیلو باندې مالش کړئ. زیاتره دوستان به وایي چې فیضان ګلستان د ځانه خبره کوي. دوستانو اول ما درته دې وجې سره کلیپ مې درته پلی کړو، تاسو دا کلیپ وګورئ، واورئ، ورکوټې کلیپونه مې درته پلی کړل چې تاسو لږ شان د غور سره دا کلیپونه وګورئ. هغې نه پس به زه چې دی نو تاسو به په ډیټیل باندې به پوهیږم. نو خبره داسې ده، دا خبره شوې ده او دا حقیقت دی. نو اوس دا به چې دی نو دوبۍ ته به ځي، د نوي کال هلته کې به پروګرام به کوي، شو به کوي. نو هلته کې دی اول نه چې دی نو مسافرو ته ویل تاسو خپل ځان تیار کړئ، د اوسه ځای نه چې دی نو د زیتون د تیلو مالش وکړئ. یعنې دا نه چې دی نو تاسو دا کسان هلته کې درشي او تاسو مالش نه کړي، نو بیا خو به کار خراب وي که نه. نو په ایډوانس کې مسافرو ته ویلي دي چې کوم مسافر هلته کې به شو دپاره راځي، هغوی ته یې ویلي دي چې تاسو د زیتونو د تیلو مالش وکړئ. د زیتون تیل هسې هم ګرم دی او ښه طاقتور دی، مضبوط تیل دی. نو تاسو چې دی نو ښه مضبوط مالش وکړئ، او بیا دا به تاسو له به درځي. نو ډېر بېهوده خبرې کړي دي، ډېر بکواس یې کړی دی. نو دوستانو دا مې ځکه درته پلی کړل، هسې چې دی نو ما بغیر د دې ویډیو د دې کلیپ تاسو سره خبرې کولې مې شوې، نو ځکه مې نه دي کړي. زیاتره دوستان دا وایي فیضان ګلستان د ځانه خبره کوي، د ځانه نه کومه، دا حقیقت دی، دا خبرې تاسو واورېدلې. نو بس دوستانو زما دا میسج او دا پیغام مو خپل دوستانو سره شیر کړم. او که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.